د روسیې د ویلیکي نووګورډ ښار د ښار په مرکز کې لرغونی کریملین د کریملین په شاوخوا کې یوه دفاعي کنده جوړه شوې وه. اوبه باید د دې کندې څخه تیریږي، خو له ډېرې مودې راهیسې دلته اوبه نشته. وړې کوټې پاتې شوې. د ښار په څنډه کې د کندې په اوږدو کې اوبه نشته. ځینې اوبه د سخت باران وروسته تیریږي او په پسرلي کې کله چې واوره خوري. په دې توګه خندق د دښمن لپاره خنډ نه دی او دا د قلعې معنی نه لري. مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې خندق یو فلچ لاندې لري. د لرغونې کلا خندق له اوبو نه ډکیږي ځکه چې د کندې لاندې برخه د ولخوف سیند څخه لوړه موقعیت لري چې نږدې بهیږي. اوبه نشي کولی خندق ډک کړي. اوبه نشي کولی پورته لاړ شي. دا د کلا د خندق د ښکته سطحه ده او دلته په سیند کې د اوبو سطحه ده. د کچو توپیر په ښکاره ډول لیدل کیږي. پخوا په سیند کې د اوبو کچه لوړه وه. اوبه د قلعې دیوال ته نږدې غره ته ورسېدې. هلته د سیند یوه غاړه وه. زه د خپلې ګوتې سره اشاره کوم چیرې چې د کلا د خندق د ښکته موقعیت لري، تقریبا په دې لوړوالي کې. دلته د اوبو اوسنۍ کچه ده. توپیر تقریبا 2 متره دی. د نووګورډ کریملین د مخه د اوبو په څنډه کې ولاړ و. هلته اوبه وي. زموږ د وخت په پرتله خورا لوړ. دا ټوله شګه سیمه تر اوبو لاندې وه. زه به تاسو ته د مختلف زاویې څخه وشم. دا شګلنه ساحل پخوا د سیند لاندې وه. دلته اوبه روانې وې. اوبه د کلا په دیوال کې جوړې شوې دې کلا ته ورسېدې. په دې حالت کې د ښار په لور د کلا خندق به لږ څه له اوبو ډک شي. د ویلیکي نووګورډ کریملین د اوبو په مختلف سطح کې جوړ شوی و، مګر بیا د اوبو اندازه د پام وړ کمه شوه. بیا د کلا خندق وچ شو. د ساینس تاریخ د خلکو څخه په تیرو وختونو کې د اوبو په مقدار کې د پام وړ کمښت حقیقت پټوي.